زما محترمو دوستانو، زه تاسو ته د غني خان د لیونۍ فلسفې متعلق خبره کوم چې غني خان څوک و او هغه پښتون قام له او دې مسلمان له کوم درس ورکړی دی. غني خان ځان ته لیونۍ فلسفي ولې وایي او غني خان ځان ته ولې لیونی وایي؟ حالان کې غني خان په عقل کې هغه د ټولو پښتنو کې د هغه مناسب څوک نه و. غني خان یو نظم دی چې په هغې کې هغه د لیوني فلسفي او د روح فلسفي موازنه کوي او فرق کوي چې روح فلسفي څه ته وایي، روح عالم څه ته وایي، او لیونی عالم او لیونی فلسفي څه ته وایي. غني خان په اصل کې دا د عرفان په اعلی درجه باندې فایز و او غني خان د معرفت د علم نه مالامال و. نو څوک چې هم د معرفت او د عرفان د دولت نه مالامال وي، هغه همیشه د پاره د خلقو په نظر کې لیونی وي. دو قسمه علمونه دي، یو د عرفان علم دی، د معرفت علم دی، بل د محسوسات علم دی. محسوسات علم چې دی هغه کې اگر چې هغه علم د دین علم ولی نه او په هغه کې عالم سکالر او فلسفي هغه سود او زیان هغه جدا کوي. د زیان خبرونه ځان بچ کوي، د نقصان د خبرونه تختی او کمی خبرې چې د فائدې نو هغه حاصلوي. دغه ته روح فلسفي ویلی شي او دا فلسفیان او دا علما او دا مولان دی د عرفان او د معرفت د دولت نه بالکل محروم وي. یو فلسفي هغه لیونی دی او هغه د الله په تلاش کې او د الله په لټون کې همیشه د پاره ګرځي او د هغه د دنیا په هیڅ چیز باندې پروا نه د نفع څخه خیالي او نه د نقصان څه فکر وي. غني خان په یو نظم کې وایي، د هغې په دې خپل نظم کې هغه د روح فلسفي، د عالم، د مولا او د لیوني فلسفي په دا رنګې موازنه کوي چې فلسفي د ملک ولاړو وچا پیره ترې عالم د خود سپین مشال په لاس کې جدا کولی زیات و کم او فکر تیز نظر باریک، فکر تیز نظر باریک، دلیلونه کلک میخونه، د منطق په پاټ کو و روان په برسم. غني خان وایي چې یو فلسفي، یو عالم هغه ولاړو غیر چاپیره تی خلق را چاپیرو او د احترام کېدو، د خبرو ته خلقو وږي خېو او دغه فکر تیزو، نظر دومره باریکو چې هر دلیل هغه په وزن باندې پوره، دلیلونه داسې وو لکه د کلکو میخونه او منطق باندې انتهایی په فلسفه باندې یو ډیر لوی عبور ورته حاصل وو. نو غني خان ته تیریږي، دا لیونی ته تیریږي او ما وی د هوش او عقل د رڼا بله مشاله. دغه فلسفي چې وو، دغه روح فلسفي هغه په خود کې او هغه بېهوشه نه و، لیونی نه و، هغه د عقل سودا کوله. نو دی ورته وایي چې ما وی د هوش او عقل د رڼا بله مشاله، یو بې خوده لیونی دی، هر یو ساز دی ماتم. ستا د پوهې له دریاب نه یو قطره د رڼا غواړي، څه سبب د خندا غواړي او څه مطلب غواړي د غم. چېره ستا نه دا دومره خلق غیر چاپېره دی او زه هم زما په زړه کې هم یو علم دی، ما هم یو علم حاصل کړی دی، خو ما ته خو څوک رانږدې کېږي نه او زما نه خلق تښتي او زه جاړم، زما په زړه کې خو بس جړا ده،
زما په نصیب کې دا جړا ولې ده او ستا په نصیب کې دا خندا ولې ده. نو ځکه ته نه غواړم چې ته په کوم سبب خاندې، ته په کوم سبب خوشحاله یې او دا زه ولې خفه او دلګیر او پریشانه یم. نو فلسفي چې دا خبره واورېدله د روح فلسفي، نو فلسفي کړې سترګې پورته، خوله مسکۍ، سترګې روښانه او خړې خړې پکې راغلې د غم لړې ناګهانه. وی ای زما غمجنه زویه عشق وجود لري نه سوری. وی ای زما غمجنه زویه خیش تو وجود لري نه سوری. د نور به هله یینې چې په پټو سترګو ګوري. دا فلسفي په پوه شو، روح فلسفي چې دا عام سړی نه دی او د چې کوم سوال وکړو دا ډېر د کار سوال دی. نو دو ته فوراً خبره وکړه چې راته چې د کوم څیز په تلاش کې نو ستانه ځکه خلق تختی چې ته د یو څیز داسې ته خو د یو داسې حسن په تلاش کې چې هغه نه وجود لري نه سوری لري. وجود کوې نو ته به لاړ شي او حاصل به یې کې، کو سوری وی په سوري به یې ناست وی. دا زمونږ د علم دا خو وجود هم لري، دا د محسوساتو علم دی او دا وجود هم لري او سوری هم لري. ځکه خلقو د عامو خلقو په ذهن کې زمونږ خبرې راځي او عام خلق زمونږ نه غیر چاپیره ولاړ وي. خو دا تا سره چې کوم علم دی نو ته خو داسې علم لري چې هغه داسې د یو داسې څیز او داسې حسن په تلاش کې چې هغه وجود او سوری نه لري. نو ته د دغې خبرې دعوت ورکې، دغې خبرې پسې ځې، نو څوک به ستا خبره واوري. وی ای زما غمجنه زویه خیش وجود لري نه سوری. د نور به هله یینې چې په پټو سترګو ګورې. او بیا ورته دا فلسفي د علم د خپل علم نفي کوي چې علم سپین مشال روښان دی. علم سپین مشال روښان دی خو پې نشي لیدی ستوري. او د نور سترګې د په زړه کې د نورونو دنیا ګوري. او سمندر د ښایست سوګیر کې د منطق په ګوزړی د غم باد دی چا تللی ټول په تله د دړی. چې لکه دی بیا دا فلسفي په پوه شي او د خپل علم نفي وکړي چې ټیک ته زما سره چې کوم علم دی دا ته چې یو قطره غواړې نو ګورې په دې خو مونږه ستوري هم نشي لیدی او ته خو د ستورو نه هم بره یو بل یو هستي لټې، یو دنیا لټې، یو حسن لټې او د هغې په لټون کې نو زمونږ په دې علم باندې خو ته ستوري هم نشي لیدلی. ټیک ته یو بل مشال دی، یو روښانه مشال دی، بله ډیوه ده دا علم، خو د ستوري په هم ته نشي لیدلی. نو بیا ورته وایي چې دې د خود په میخانه کې د خپل علم نه دغه کوي چې ته دې موږ طرف ته مه راځه. دې د خود په میخانه کې ستا د څکلو شراب نشته چې د مینې ساز پې واوړي، دلته هغه رباب نشته. او ستا نظر جدا نظر دی، ستا جهان جدا جهان، تا کې وینه د مجنون ده او ستا نصیب کې بیابان. چې د زمونږ دا دنیا زمونږ دا علم دا چې ته چې قطره غواړې نو دا د مینې دنیا نه ده، دلته کې دا د خود دنیا ده او په دې کې هغه شراب نشته دی کوم چې تسکل غواړي. دې کې معرفت د الله نشته دی، دا د محسوساتو علم دی. او ستا نظر چې دا خو جدا نظر دی، ستا بل جهان دی. نو ځکه ستا دا جهان او د دې وجې نه ستا په نصیب کې بیابان دی. تا ته په خلق نه نزدیکېږي، تا ته په خلق لیونی وي، نو لیونو ته څوک نزدیکېږي. خو دا دغه د روح فلسفي بیا د ده نه لاس نیوکی چې ته خو مال راغلی، یو قطره دې اغوستله، یو ټکی دې اغوستو، یو څاڅکی دې غوښتو، خو لیونیه دا ټول عقل زما واخله، خو په بدل کې راله راکه یو قطره د خپل ارمان. چېرې زما دا ټول عقل او علم والا خو د خدای دپاره د ستا سره چې کوم سرمایه ده، ستا سره چې کوم دولت دی، د دې نه ماله یو ټکی راکه. او ځکه چې ستا د اوښکو نه قربان شم، ستا دردونو ته پسخېږم چې په دواړو کې سرور دی د ویسلونو د جانان. ستا دا جړام د زریدو قابله ده او ستا دا دردونه هم د زریدو قابلان دي. دې که خو دواړو کې یو داسې سرور دی چې تا ته به الله میلاویږي، تا ته خو چې ستا مقصود به میلاویږي، ستا جانان به تا ته میلاو شي. او تا چې مخ د دنیا واړو، دنیا چغې کړې پاگل دی، تا تاوان کې ګټه وکړه، مونږ په ګټه کې تاوان.
تا خو چې څنګه د دنیا نه لکه د دنیا په سود او ځان نه د زړه واړو مخ ته واړو نه دی په سود پروا شته نه دی په زیان پروا شته ته خو د خپل جانان په تکل کې په تلاش کې په لټون کې نو دا ستا دا تاوان چې تا ته اوس ښکاري که نه او موږ ورته تاوان وایو دنیا ورته تاوان وایي او د دې تاوان په وجه باندې ستا نه تښتي تا ته نه نږدې کېږي نو تا په دې کې ګټه وکړله او موږ په دې د ګټې په دې میدان کې تاوان وکړو نو بیا وایي چې ژوندون د خیس تلاش وي غم تش غم شي د دلبر او هر قدم څومره مست شي هر نظر څومره روښان او بیا ورته مزید وایي دا روغ فلسفي چې راکه زړه دې راکه چې زه په زړګي ښکل کم او هر ارمان یې خماري دی مست هر وسوسه ده چې خانیه ده ستا سره چې کوم دولت دی او ستا د زړه دا زړه دی د مینې نه ډک او د حسن په تلاش کې روان نو دا د ده خو یو ارمان دا خماري دی دا د نشې نه ډک دی د مزو نه ډک دی د سرور نه ډک دی او د دې زړه هره وسوسه چې ده هغه مسته ده او راکه چې ژوندی شم وی د مرګ یاره مرګ دی ژوند جانان دی او دلبر دی که امید کو تلوسه ده چې راکه ستا د دې شرابو نه راکه ستا د دې علم نه مال راکه چې زه ژوندی شم او اصل کې ژوند خو دغه جانان او جنون دی ژوند جانان دی او دلبر دی که امید کو تلوسه ده وایه څومره مسته د دلبر د شان قصه ده د جنون او د جانان ده څه عجیبه فلسفه ده نو دا فرق دی په دې نظم کې کوم چې تاسو به پوه شوي ما ته دې بیا جواب راکړئ په خپلو تفسیرو کې نو انشاءالله زه مزید بیا که خیري سره په دې باندې کار کوم دا غني خان په دې خپل نظم کې د محسوساتو د عالم او د ملا او د فلسفي چې هغه د سود او د زیان علم دی ځان د زیان نه بچ کوي او سود حاصلوي بل ته نقصان رسوي خو چې ځان ته فایده وشي او یو د لیونتوب د فلسفي علم دی د جنون او د جانان علم دی چې پای کې صرف او صرف بیابان دی تاوان دی خو په دغه تاوان کې هغه ګټه ده چې هغه ګټه به همیشه د پاره او چرته به نقصانونه مومي نو ځکه غني خان چې دی هغه لیونی فلسفي دی او د دنیا هر عالم او هر فلسفي د غني خان د خپو د خاورې برابر نه دی